رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کله چې د مسلمان روح ووځي ټول هغه ملائکه چې د اسمان او مځکې په منځ کې دي دعا ورته کوي او د اسمان ټول ملائکه دعا ورته کوي د اسمان دروازې ورته خلاصې سي د اسمان د هرې دروازې ملائکه دعا ورته کوي کله چې د مؤمن روح ملک الموت قبض کړي هغه نوري ملائکه چې ورسره دي دغه روح د ملک الموت په لاس کې د سترګو د رپولو پر اندازه نه پرېږدي دغه مؤمن روح سمدستي ځینې واخلي هغه د جنت په کفن کې یې وپیچي او هغه خوشبویي چې له جنته یې راوړې وه په پورې کې چې همدغه د الله جل جلاله د هغه قول معنا او مقصد دی چې فرمایي حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون یعنی ترڅو چې له تاسې څخه یوه ته مرګ راسي بیا نو د ده روح زموږ هغه ملایکې قبضوي چې د ارواحو د قبضولو دپاره لیږل کیږي او دغه ملائکه د الله جل جلاله د اوامرو په عملي کولو کې هیڅ تقصیر او کوتاهي نه کوي او له دغه روحه د هغه ډیرو ښو مشکو چې د مځکې پر مخ پیدا شوي دي بوی پورته کیږي دغه ښه وصف او تعریف نعمتونه او راحتونه د مؤمن روح دپاره دي انسان چې د مرګ او روح قبضېدلو خبرې اوري بیریږي مګر که د مسلمان د مرګ بیان او حالات واوري چې هلته د هغه دپاره عزت او شرف سته نعمتونه او راحتونه سته نو مرګ دونه د بیرې شی نه دی لکه موږ چې فکر کوو بلکې د مسلمان او مؤمن دپاره په هغې کې ډېر خیر او نعمتونه سته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم پسې زیاتوي او فرمایي دغه د مؤمن روح لوړ پورته کړي او د ملائکو پر هیڅ ډله نه ورځي چې هغه دې ونه وایي دا څونه ښه روح دی او دا د چا روح دی د روح سره ملګري ملائکې وایي دا فلانی د فلاني زوی دی په هغه ښو نومو سره یې یادوي چې په دنیا کې په یادېدی تر څو چې دغه د مؤمن روح اول اسمان ته ورسوي او د اسمان د دروازې د خلاصولو غوښتنه وکړي د اسمان دروازه ورته خلاصه سي دغه د اول اسمان هغه مقربې ملائکې ورسره ملګري سي تر څو دوهم اسمان ته یې پورته کړي دغه رنګه اسمان تر بله اسمان یې لوړوي څو اووم اسمان ته یې ورسوي هلته الله جل جلاله وفرمایي زما د بنده کتاب په علیین کې ولیکئ الله جل جلاله د سورة المطففین د 13 نمبر آیات څخه تر 20 نمبر آیات پورې فرمایي کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون یعنی بشک د صالحانو لیکلي عملونه په علیین کې دي او اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته څه شی پوکړې چې علیین څه شي دي علیین د نیکانو د عملو لیکل سوی دفتر دی چې هغه ته مقرب ملائکه او مقرب بندگان حاضریږي نو دغه بنده کتاب په علیین کې ولیکل سي او بیا الله جل جلاله وفرمایي دغه زما د بنده روح بیرته مځکې ته یوسي ما دوی له مځکې پیدا کړي دي او دغه ځکه ته ورولم او لمځکه بل وار راباسه نو دغه د مؤمن او مسلمان روح د قیامت تر ورځې په حیات برزخ کې پاتې کیږي چې د حدیث شریف پاتې حصہ هغه چې د مؤمن مسلمان په روح او د قبر په حالاتو پورې تعلق لري ورسته د روح او د قبر د حالاتو د بیانولو سره به پر خپل وخت درته بیان شي ان شاء الله تعالی همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه حدیث شریف کې چې براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه روایت کړی دی د خبيث روح حالات بیانوي هغه روح چې د کافر بنده یا په بل روایت کې د فاجر بنده څخه وایستل شي د هغه په باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کله چې دغه خبيث روح راوایستل شي ټول هغه ملائکه چې د اسمان او مځکې په منځ کې دي
او ټول هغه ملائکه چې په اسمان کې دي لعنت پر وایي. د اسمان دروازې ورته وتړل سي. ټول هغه ملائکه چې د اسمان د دروازو مسؤل دي د الله جل جلاله څخه دا غوښتنه کوي چې دغه روح د دوی له طرفه تیر نشي. هیڅوک یې نه غواړي. کله چې ملک الموت دغه خبیث روح قبض کړي، هغه نوري ملائکه چې ورسره دي دغه روح د ملک الموت په لاس کې د سترګو د رپولو پر اندازه نه پرېږدي، ځینې واخلي او هغه د اور په زیږه ټوکر کې وپیچي او دغه روح څخه داسې نجس بوی پورته کیږي لکه د مردار سوي او راسته سوي حیوان بوی. هغه ډېر بد بوی چې د مځکې پر مخ موجود دی. ملائکه دغه خبیث روح هم اسمان ته پورته کی. په لار کې چې د ملائکو پر هر ډله ورسي هغه وایي دا څه خبیث روح دی، دا د چا دی؟ د روح وړونکي ملائکه وایي دا فلانی د فلانی زوی دی. په هغه بد نومو سره یې یادوي چې په دنیا کې په یادېدی. څو اول اسمان ته یې ورسوي. ملائکه د اسمان د دروازې د خلاصولو غوښتنه وکړي، مګر دروازه نور خلاصېږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات شریف تلاوت کړی: لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. چې دا د سورة الاعراف 40 نمبر آیات دی. یعنی بشک هغه کسان چې زموږ آیاتونه درواغ بولي او د هغو په مقابل کې تکبر کوي، نه یې مني او نه یې قبلوي، هغو لره به نه د اسمان دروازې خلاصې سي او نه به تر هغو پورې جنت ته داخل سي تر څو چې اوښ د ستنې په سپم نه ننوځي. لکه څرنګه چې دا امکان نه لري چې اوښ یا پنډه رسېږي د ستنې په سرې ننوځي، دا هم امکان نه لري چې دغو بدبختانو لره دي د اسمان دروازه خلاصه سي یا د جنت ته داخل سي. او همداسې موږ مجرمانو لره جزا ورکوو. بیا نو الله جل جلاله وفرمایي چې دغه کافر یا فاجر کتاب په سجین کې ولیکي. الله جل جلاله فرمایي: کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. بشک د فاجرانو عملونه په سجین کې لیکل شوي دي. او ای محمد صلی الله علیه و وسلم ته څه شي پوکړې چې سجین څه شي دي؟ سجین یو لیکل شوی دفتر دی چې د فاجرانو عملونه پکښې لیکل شوي دي. بیا نو الله جل جلاله وفرمایي چې دغه زما بنده ځمکې ته بوځي، نو دغه روح له اسمانه ځمکې ته په راغورځولو سره راوغورځوي. راکښته کوي نه بلکې راویې غورځوي څو په هغه خپل بدن کې ولویږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات شریف تلاوت کړي. هغه چې الله جل جلاله د سورة الحج په 11 نمبر آیات کې فرمایي: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. یعنی او هر چا چې الله جل جلاله سره بل شریک اختیار کړي هغه داسې دی لکه له اسمانه چې راوغورځول سي او دی په چابوکي سره مرغان وتښتوي، یویې سي او ټوک ټوکې کړي، یا یې له یوه لوړه ځایه څخه بار په یوه ژوره کنده کې وغورځوي. دلته نو بیا دغه روح دپاره نوی ژوند شروع کیږي چې علماء کرام دغه ژوند د برزخ ژوند بولي، چې دا هغه د انتقال او انتظار ژوند دی. په دغه ژوند کې د نیکانو دپاره څه نعمتونه شته او د عذاب وړ او لایقو کسانو لره څه عذابونه شته. روح یو بل نوم هم لري چې نفس ورته ویل کیږي. که څه هم ځینې علما د روح او نفس په منځ کې فرق اږدي، خو د هغو په مقابل کې لوی او محقق علما پر دې تاکید کوي چې روح او نفس سره یو شی دي. الله جل جلاله موږ ته دا راښیي چې نفس لره 3 نومونه دي، یا دا چې نفس پر 3 قسمه دي. اول نفس اماره بالسوء، دا هغه نفس دی چې انسان په بدو کارو امر کوي.
دوهم نفس لوامه، دا هغه نفس دی چې تر ګناه کولو وروسته ځان ملامتوي. دریم نفس مطمئنه، دا هغه نفس دی چې ایمان یې قوي وي او ګناهونه یې پرې ایښي وي. الله جل جلاله نفس اماره په سورت یوسف کې ذکر کړی دی، هغه چې د سورت یوسف په 53 نمبر آیات کې فرمایي: وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. یعنی او زه خپل نفس نه بری کوم، نه پاکوم چې بدی ته میل نه لري. بېشکه نفس خامخا په بدي سره ډېر امر کوونکی دی، بې له هغه نفس څخه چې زما رب مهرباني پر کړې وي. دلته نفس اماره ذکر شو، او بل هغه نفس دی چې نفس لوامه ورته ویل کېږي، او الله جل جلاله په سورة القیامه کې ذکر کړی دی او فرمایي: ولا اقسم بالنفس اللوامه. یعنی او قسم یادوم په نفس ملامت کون کې خپل ځان لره. دلته نفس لوامه هغه چې خپل ځان د ګناه په کولو سره ملامتوي ذکر شو. دریم هغه نفس دی چې الله جل جلاله نفس مطمئنه بللی دی، او د سورة الفجر په 28 او 28 نمبر آیاتو کې فرمایي: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. یعنی ای آرام نیونکې نفس، ای هغه نفس چې زما په ذکر سره آرام او مطمئن یې، زما پر نعمتو شاکره یې، زما پر زحمتو صابره یې، په داسې حال کې د خپل رب پر طرف رجوع وکړه چې ته به خوښ او راضي یې. اوس نو د دغه درې قسمه نفس په ذکر کولو سره آیا دا ویلی سو چې دغه درې جلا جلا نفسونه دي؟ یا بلکې نفس یو نفس دی چې درې صفته لري، لکه څرنګه چې د عقیده تحاوی شرح کوونکی وایي: په حقیقت کې نفس یو نفس دی چې مختلف صفتونه لري. یو هغه نفس دی چې انسان په بدو کارو امر کوي چې هغه ته نفس اماره بالسوء ویل کېږي. کدا ایمان د دغه نفس سره معارضه او مخالفت کاوه، یعنی د یو انسان څخه هم ګناه کېږي او هم بیا ځان ملامتوي چې ولې مې داسې وکړه. دا نو نفس لوامه چې هم ګناه ځینې کېږي او هم پر خپل ځان ملامتي وایي. مګر کچیر بیا ایمان قوي وو او ګناهونه پر مخ پرېښول او په خپل ایمان قانع او مطمئن وو، دا نو نفس مطمئنه دی. دا د روح او نفس هغه درې صفتونه او قسمونه وو. کله چې روح یا نفس د انسان له بدنه ووځي، نو دغه روح د برزخ په ژوند کې وي. خو دغه روح لکه د مخه چې درته وویل سوه، اول آسمان ته پورته کېږي او بیا بېرته د انسان و جسد ته راګرځي، او په دغه جسد کې یا د جسد سره اوسېږي، مګر په یوه بله او عجیبه طریقه ورسره اوسېږي چې وروسته به په تفصیل سره درته بیان سي انشاء الله تعالی. او دغه ژوند ته نعیم القبر یا عذاب القبر ویل کېږي. مګر هلته ځینې خاص خلق شته چې د هغو د روح د اوسېدلو دپاره خاص ځایونه دي. د هغې جملې څخه چې روح یې خاص ځای لري، اول انبیا علیهم السلام، لکه څرنګه چې په صحیح حدیث شریف کې هغه چې امام بخاري روایتوي، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه مې د ژوند په آخرنیو لحظو کې اوریدل چې ویل یې: فی الرفیق الاعلى اللهم الرفیق الاعلى. نو د انبیاء علیهم السلام ارواحونه هلته د رفیق الاعلى سره دي، په مکرم ځای او لوړ په آسمانو کې د هغو کسانو سره دي چې الله جل جلاله مکرم کړي دي. دا نو که انبیاء علیهم السلام وي که ملائکې وي، لکه څرنګه چې د معراج په حدیث کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مختلفو آسمانو کې د انبیاء علیهم السلام سره ملاقات وکړي چې دوی پس له رحلته هلته لوړ په آسمانو کې اوسېږي. همدارنګه د شهیدانو ارواحو لره د استوګنې خاص ځای شته. الله جل جلاله د سورة آل عمران په 109 نمبر آیات کې فرمایي:
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. یعنی هغه کسان چې د الله جل جلاله په لار کې وژل سوي دي پر هغو هیڅکله د مړو ګمان مه کوئ، بلکې دوی ژوندي دي، د خپل رب په حضور رزق ورکول کیږي. پام کوه چې هیڅکله دا خیال او ګمان ونه کې چې شهیدان مړه دي، بلکې د شهیدانو حال د نورو ټولو مړو څخه فرق لري. بدنونه لکه د انبیاء علیهم السلام او صدیقینو نه خرابیږي، بدنونه سالم او ثابت پاتې وي، مګر ارواحونه په خاصو ځایو کې اوسېږي. لکه څنګه چې تا ته رزق درکول کېږي، شهیدان هم ژوندي دي او رزق ورکول کېږي. شهیدان چیرې اوسېږي او چیرې رزق ورکول کېږي؟ د شهیدانو د استوګنې په باره کې هغه حدیث شریف دی چې امام مسلم رحمه الله او د احادیث نور امامان یې روایتوي چې هغه داسې دی. مسروق رحمه الله چې د تابعینو څخه دی وایي موږ د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه د دغه آیات شریف ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون پوښتنه وکړه چې شهیدانو ته څنګه رزق ورکول کیږي. هغه وویل یعنی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وویل موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دغه پوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د شهیدانو ارواحونه په زرغونو مرغانو کې وي او دغه مرغان په قندیلانو کې دي چې هغه قندیلان په عرش الرحمن ځړیږي او په جنت کې چې هر چیرې د دوی خوښه وي هلته الوزي او بیا بیرته دغه قندیلانو ته راځي. سبحان الله، دا کومه درجه او کوم مقام دی چې شهید یې د الله جل جلاله په حضور کې لري. او د دغه درجه د حاصلولو د پاره به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرام او نور صالح خلق د الله جل جلاله څخه همیشه د شهادت غوښتنه کول، ځکه دوی ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احادیث فواسطه هغه لوړ مقام او درجه، هغه فضیلتونه او نعمتونه چې الله جل جلاله و شهیدانو ته ورکړي دي ور معلوم و. کچا د الله جل جلاله څخه په صدق او اخلاص د شهادت مرګ غوښتي، الله جل جلاله به وهغه ته د شهید درجه ورکړي که څه هم پر بستر مړ. د قبر راحت او عذاب ورون په دې کې شک نشته چې زموږ په دغه اوسنی بیان کې به بیره او ورختایي موجود وي، خو د مسلمان دپاره دغه بیره د ګټې او فایدې څخه خالی نه ده. یو وخت حسن بصری رحمه الله ته یو سړي وویل ځینې خلک موږ په آخرت او د هغه په عذابو دونه بیروي چې نږدې وي چې زړونه مو د خپلو ځایو څخه راووځي. حسن بصری رحمه الله ورته وویل که چا د دې دپاره بیرولې چې امن ته ورسېږي، دغه بیره تر هغه ښه ده چې یو څوک دې په امان کې او درته وایي د مسلمان دپاره تکلیف او زحمت نشته او بیا د بیرې ځای ته ورسې. نو که زموږ په دغه اوسنیو خبرو کې بیره وي، هغه د دې دپاره ده چې امان او د امان ځای ته ورسېږو. مګر دا چې یو څوک د دنیا په ژوند کې مغروره بېغمه او بېخبره اوسېږي، د مرګ څخه بېخبره وي، د آخرت څخه بېخبره وي، دغه بېخبري په خپله د ګناهو دپاره دعوت او بلنه ده. هو زموږ په خبرو کې بیره شته، خو دا هغه بیره ده چې ښه عمل او ښو اخلاقو ته مو وربولي. د حجة الاسلام امام غزالی رحمه الله دغه ښایسته خبره واوري چې وایي د قیامت د ورځې د بیرې او تکالیفو څخه هیڅوک سالم او بېغمه نه پاته کېږي بې له هغو کسانو څخه چې په دنیا کې یې د قیامت په باره کې ډېر فکر کړی وي. نو هغه څوک چې اوس د قیامت د ورځې فکر ورسره وي، هغه به د قیامت په ورځ سالم او بې بیرې پاته وي. همدارنګه الله جل جلاله دوی بیرې پر خپل بنده نه یو ځای کوي.
یعنی کم څوک چې په دنیا کې د آخرت د عذابو څخه بیریږي هغه به په آخرت کې په امان وي، او که څوک په دنیا کې بیغمه او په امان وو هغه به په آخرت کې په بیره کې وي. لکه څرنګه چې په هغه حدیث قدسی کې چې ابن حبان یې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل رب عز وجل څخه روایت کوي چې رب العزت جل جلاله فرمایي زما په عزت سره قسم وي چې زما پر بنده دوی بیري نه یو ځای کوم او نه به دوه امنه پر جمعه او یو ځای کوم. که زما بنده په دې دنیا کې زما څخه بیریدي د قیامت په ورځ به یې په امان کوم، او که په دې دنیا کې زما څخه په امان وو نه راڅخه بیریدي په قیامت کې به یې وبیره. نو کله چې موږ دغه د قبر او د قیامت د ورځې حالات او تکلیفونه بیانوو او په هغه بیان کې بیره وي، دغه بیان د دې دپاره دی چې په دنیا کې وبیریږو او په آخرت کې په امان سو. امام غزالی رحمه الله نور هم زیاتوي او وایي د بیرې څخه مقصد دا نه دی چې وزړه ته داسې رقت او نرموالی پېښ سي لکه د ښځو رقت او نرمي چې د سترګو څخه اوښکې راوبهیږي او زړه د څو لحظو دپاره وبیریږي، خو لږ ګړی وروسته بیرته لهو او لعب عبث او چټیاتو ته رجوع وکړي. د بیرې څخه مقصد دغه بیره نه ده، بلکې مقصد هغه بیره ده چې انسان وښه عمل ته ورکش کړي او انسان د الله جل جلاله و طرف ته نږدې کړي. انسان په داسې حالت کې سي چې د ګناهو څخه د الله جل جلاله و طاعت او عبادت ته تښتي. الله جل جلاله هم د سورة الزاریات په 50 نمبر آیات کې فرمایي ففروا الى الله انی لکم منه نذیر مبین، یعنی وتښتئ په طاعت او عبادت سره د الله جل جلاله و طرف ته رجوع وکړئ، بېشکه چې زه تاسې لره د الله جل جلاله له طرفه ښکاره بیرونکی یم. امام غزالی رحمه الله نور هم زیاتوي او وایي ډېره بده او د خواشینۍ خبره خدا ده که نن ورځ یو چاته د آخرت او د هغه عذابونه بیان کې، د مړو حال او د قبر عذاب ورته بیان کې، نو وایي الله مو دې وساتي، الله جل جلاله دې خپل فضل او کرم را باندې وکړي، مګر دی په خپله د ځان د ساتلو لپاره هیڅ نه کوي. امام غزالی رحمه الله د دغه انسان حال په یو مثال سره راښیي او وایي دغه انسان داسې دی لکه هغه څوک چې په دشت کې وي او شرمشان پر راسي او هلته په دغه دشت کې یوه قلا وي او دغه سړی و دغې قلا ته ورورسېږي، مګر د قلا د دروازې سره ودرېږي او وایي په دغې قلا او د هغې په دغو لویو لویو دیوالو سره له دغو شرمشانو څخه پناه غواړم، یعنی دغه قلا او د هغې دیوالونه مې دې وساتي، مګر د هلته د دروازې سره ولاړ دي قلا ته نور ننوځي. اوس نو تاسو ووایاست دغه سړي ته پناه غوښتل فایده ورسوي یا هیڅ کله نسي خلاصېدلی. دا د هغه چا حال دی چې د مرګ قبر او آخرت حالات او عذابونه اوري او د هغو څخه په الله جل جلاله سره پناه غواړي، خو خپل عمل نه اصلاح کوي، بیا هم په هغه خپله ګمراهي، ضلالت، انحراف، شهواتو او ګناهو کې غرق وي. د قبر او د قیامت د ورځې د بیرې او عذابو د خبرو یا بیانولو څخه د سرو شورول، د سترګو اوښکې او د څو لحظو دپاره د زړو نرمي نه ده مقصد، بلکې مقصد ښه عمل دی. که څه هم د انسان دپاره د زړه نرمي، د اوښکو تویول ښه کار دی او له مسلمانه دغه شیان هم غوښتل کیږي، مګر بهتر او ډېر ښه دا دی چې په دغه بیره سره د الله جل جلاله طرف ته رجوع وکړو او په عملو کې متغیر پیدا سي. د دنیا ژوند ډېر کم او لږ ژوند دی. الله جل جلاله په سورة المؤمنون کې فرمایي قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. یعنی د قیامت په ورځ به الله جل جلاله کفارو ته وفرمایي پوښتنه به ځینې وکړي چې تاسې په مځکه کې د کلو په حساب څونه وخت تېر کړی دی،
کفار به ووایي موږ یوه ورځ یا د ورځې یوه حصه په دنیا کې تېره کړې ده، ته د حساب کوونکو څخه پوښتنه وکړه. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. الله جل جلاله به وفرمایي تاسې په دنیا کې وخت نه دی تېر کړی مګر لږ، که چیرې تاسې پوهېږئ چې د دنیا ژوند نسبت و آخرت ته ډېر لږ دی. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. آیا تاسې ګمان کوئ چې موږ تاسې عبث پیدا کړي یاست او تاسې د حساب کتاب دپاره موږ ته نه راوستل کېږي؟ الله جل جلاله له عبثیاتو او نور عیبو څخه پاک او ډېر لوړ دی. حق او مطلق پاچا هم دی عز وجل دی. هیڅوک د عبادت وړ او لایق نشته مګر یوازې دی جل جلاله چې مالک د عرش کریم دی. کله چې الله جل جلاله د کبریا او لویي، قوت او دبدبه، عدل او انصاف خاوند دی او مالک مطلق هم دی جل جلاله دی، نو دا امکان نه لري چې دغه د عدل او عزت خاوند الله دی اطاعت کوونکي بندگان او مجرمان دغسې عبث پرېږدي او د هغو د اعمالو جزا یا سزا دې ور نه کړي. همدارنګه الله جل جلاله د دې دپاره چې موږ وښه عمل ته تشویق کړي، یوازې دا نه چې موږ وډېروي بلکې د ښه عمل شوق را پکښې پیدا کړي. د سورة الحدید په 14 نمبر آیات کې فرمایي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني آیا هغو کسانو لره چې ایمان یې راوړی دی د دې وخت نه دی راغلی چې د دوی زړونه له یادولو څخه د الله جل جلاله د عذاب او وعید وبیریږي او د هغه حق څخه وبیریږي چې نازل شوی دی چې قرآن مجید دی. او دغه مؤمنان دي د زړه په سختي کې داسې نه کېږي لکه هغه کسان چې پخوا له دې نه کتاب ورکول شوی وو، نو اوږده سوه پر دوی باندې زمانه، وخت پر تیر سو، نو سخت سول زړونه د دوی او ډېر له دوی څخه فاسقان او نافرمانه دي. هو موږ مؤمنان یو، خو باید د الله جل جلاله څخه وبېرېږو. موږ مؤمنان یو، باید د ښه عمل کولو شوق را پکښې پیدا وي، ځکه واقعي ایمان هغه دی چې زړونه په نرم سي، او واقعي مؤمنان هغه دي چې نصیحت او د الله جل جلاله یاد تاثیر پر وکړي او قبول یې کړي. پخوا به کتابیانو، یهودو او نصاراو د خپلو انبیاو له صحبت او ملګرتیا څخه ښه پندونه او عبرتونه اخیستل، خو له ډېرې مودې راهیسې پر هغو غفلت غلبه کړې ده او هر شی له دوی څخه هیر او زړونه یې سخت سول او په ډېرو کې سرکشي او یاغیتوب پیدا سول. الله مو دې د زړه له سختوالي وساتي. اوس د مسلمانانو وار او نوبت دی چې دوی د خپل مبارک رسول صلی الله علیه و وسلم له لارښوونو څخه ښې ګټې لاسته راوړي، په نرم زړه پوره اطاعت او خشوع سره د الله جل جلاله او د هغه د رسول صلی الله علیه و وسلم اوامر او احکام ومني او د ښو صفاتو خاوندان سي او په خپل عمل سره هغې درجې ته ورسېږي چې بل څوک یا بل امت نه دی ورسېدلی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر اوږه ونیولم او راته ویې فرمایل په دنیا کې داسې اوسه لکه مسافر یا پر یوه لار تېرېدونکی. په دغه جمله کې ښه فکر وکړئ او بیا خپل ژوند او د کور سامان ته وګورئ چې آیا تاسې مسافر یاست که ابدي اوسېدونکي.
نو کله چې به عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دغه حدیث شریف ووایه نو به یې ووایي کله چې ماښام سي د سبا انتظار مه کوه او کله چې سهار سي د ماښام انتظار مه کوه او له خپله صحته د مرض دپاره ګټه واخله او له خپله ژونده د مرګ دپاره ګټه واخله یعنی کله چې جوړ او سالم یې دغه د صحت وخت دی په عبادت ښه عمل او جهاد کې تیر کړه ځکه چې ناروغه سي بیا د ښو کارو څخه یو هم نه سې کولی او تر څو چې ژوندی یې د مرګ دپاره د ښه عمل ذخیره برابروه ځکه چې مړ سې 2 رکعته لمونځ یا د روژې نیول خو څه کوې فقط یوه د سبحان الله یا لا اله الا الله یا الله اکبر کلمه هم نه سې ویلی د برزخ ژوند او د قبر عذاب کله چې روح له بدنه ووځي د عالم برزخ ژوند شروع کیږي څرنګه چې ځینې خلک د قبر د نعمتو او عذابو په باره کې شکمن دي نو به دلته د امام طحاوي د عقیدې د شرحه کوونکي هغه بیان را نقل کړو چې موږ ته د قبر د نعمتو یا عذابو خلاصه بیانوي او وایي د قبر د عذابو یا نعمتو د اثبات دپاره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه متواتر او پرلپسې احادیث را نقل شوي دي چې وایي هر څوک چې د هر څه لایق وي هغه به هلته په قبر کې ورسره کیږي همدارنګه د 2 ملایکو نکیر او منکر د وجود په باره کې ډېر احادیث موجود دي نو پر هر مسلمان دا واجب او لازمه ده چې د دغو شیانو د اثبات او وجود عقیده ولري او پر دغو شیانو او د هغو پر پیښېدلو ایمان ولري مګر کم نعمتونه یا عذابونه چې په قبر کې موجود دي موږ د هغو نعمتو او عذابو په کیفیت کې خبرې نه کوو چې څنګه او څه ډول به وي موږ د کیفیت په حقیقت او طریقې عمل نه پوهیږو څونه چې موږ ته ویل شوي دي هغو نه پوهیږو ځکه دا غیبي شیان او غیبي کارونه دي او موږ نه په غیبو خبر یو او نه په پوهیږو بې له هغه څه څخه چې په آیات او حدیث کې راغلي ځکه عقل لره د هغو واقعاتو پر کیفیت او څرنګوالي هیڅ معلومات او خبر نشته او شرع هغه شیان نه بیانوي چې هغه د عقلو څخه لري محال او ناممکن وي بلکې شرع هغه شیان بیانوي چې عقل ورته په حیرت کې یا متحیر وي مګر محال مشکل او ناممکن نه وي هو کم کارونه چې پس د مرګه پیښیږي حیرانونکي او عجب کارونه دي مګر مشکل او محال نه دي او د الله جل جلاله دا قول مه هېروئ چې فرمایي ان الله على كل شيء قدير یعنی بېشکه چې الله جل جلاله پر هر شي ښه قادر دی هر څه کولی شي نو پس له مرګه و بدن ته د روح بیرته راتګ هغه د دنیا پر قسم لکه څرنګه چې پخوا ژوندی و پر هغه معلوم ډول او معلومه طریقه نه دي یعنی کله چې په عالم برزخ کې د انسان روح و بدن ته راوګرځي دغه مړ شوی انسان داسې نه وي لکه هغه ژوندی انسان چې موږ ته رامعلوم دی بلکې دغه ژوند یو خاص ډول ژوند دی که موږ قبر لڅ کړو او مړي ته وګورو موږ یې هغسې مړ وینو مګر دی په یو بل خاص قسم ژوند سره ژوندی دی آیا تاسې بیده انسان ته نه ګورئ کله په خوب کې وهل کیږي او خوږیږي تکلیفونه او زحمتونه پر تیریږي کله بیا په دغه خوب کې خوشحاله او په نعمتو کې وي لکه دی چې واقعا په دغو حالاتو کې ژوند کوي مګر موږ چې ویښ او د هلته ورته ناست یو دغه د بیده ژوند او د هغه نعمتونه یا تکلیفونه نسو لیدلی بلکې موږ وینو چې دی آرام او بې حرکته پر ځای پروت دی او بیا چې دغه بیده انسان له خوبه راویښ شي نو وایي داسې ښه او خوشحاله خوب مې لیدی یا وایي داسې په عذاب وم نو لکه څرنګه چې بیده انسان خاص ډول ژوند لري همدارنګه د برزخ ژوند یو خاص ډول ژوند دی چې موږ یې نه حسولی شو او نه په پوهېدلی شو نو د عقیده طحاوي شرحه کوونکی وایي دغه بدن ته بیرته روح راوګرځي مګر نه په هغه معلومه او مشهوره طریقه چې په دنیا کې وو او د ځینو هغو پوښتنو په جواب کې چې د خلقو په فکر کې ورګرځي وایي پوه
چې د قبر عذاب هغه د برزخ عذاب دی. هر څوک چې مړ شي او د عذاب مستحق وي هغه خپل اندازه عذاب ورسیږي. دا هم فرق نه کوي که دغه انسان شخ کړل شي یا نسي شخ، که یې لیوان او شرموشان وخوري یا وسوځل شي او ایریسي او بیا یې هوا یوې او بلې خواته یوسي یا ټوک ټوک سي یا په دریاب کې غرق سي او ماهیان یې وخوري، بیا هم د هغه انسان روح او بدن دواړو ته هغه اندازه عذاب ورکول کیږي کوم چې په قبر کې شخص سوي سړي ته ورکول کیږي. دغه ټول یو شی دی. هغه عذاب چې دوی یې مستحق دي ورکول کیږي او هغه چې راغلي دي چې مړی په قبر کې کښېنول کیږي یا یې پښتۍ د کښېکښلو په واسطه سره تیریږي یا نور داسې عذابونه ورکول کیږي، د هغو مفهوم او مقصد باید د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه وفهمول شي. هو دغه کارونه پیښیږي، خو څنګه او په څه ډول موږ دوی په خبر یا نه په پوهیږو. بیا هم وایم ان الله علی کل شیء قدیر. که یو څوک په قبر کې کښېښول شي یا نه کښېښول شي، که څه هم ایرې وګرځي، بیا هم دغه حالات ورته پیښیږي، مګر په داسې ډول او کیفیت سره چې الله جل جلاله په پوهیږي. داسې ډېر آیاتونه او حدیثونه موجود دي چې د قبر د عذاب پر وجود تاکید کوي. د هغې جملې څخه هغه چې علماء کرام اتفاق پر کړی دي چې په هغه کې د قبر و عذاب ته اشارې دي، د الله جل جلاله هغه قول دی چې امام بخاری رحمه الله په کتاب الجنائز کې ذکر کړی دی او الله جل جلاله د سورة الانعام په 93 نمبر آیات کې فرمایي: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يعني اے محمد صلى الله عليه وآله وسلم کته ظالمان کافران په هغه وخت کې وویني چې د مرګ په سختیو کې وي او ملائکو خپل لاسونه د دوی د روح د قبضولو د پاره ورغځولي وي او دوی ته وایي خپل ارواحونه راوباسي، نن ورځ به تاسې ته په سپکوونکي او ذلیلوونکي عذاب جزا درکول شي په سبب د هغه چې تاسې به پر الله جل جلاله ناحقه خبرې کولې او تاسې به د الله جل جلاله د آیاتو څخه په نه منلو سره تکبر کاوه. نو دغه ملائکه د مرګ په وخت کې ورته وایي الیوم تجزون، نن ورځ به تاسې ته جزا درکول شي. دا د قبر و عذاب ته اشاره ده. همدارنګه الله جل جلاله د سورة التوبه په 101 نمبر آیات کې فرمایي: سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. الله جل جلاله فرمایي زب دوی ته دوه عذاب ورکړم او بیا به ډیر لوی عذاب ته بوتل شي چې هغه لوی عذاب د قیامت عذاب دی. اوس نو دغه دوه واره چې عذاب ورکول کیږي، دغه عذابونه د قیامت تر عذاب د مخ ورکول کیږي چې یو عذاب د دنیا دی او بل عذاب د قبر دی او تر دغه وروسته د آخرت و عذاب ته لیږل کیږي. همدارنګه د سورة المؤمن 45 او 46 نمبر آیاتونه د علماء کرامو په نیز هغه صریح آیاتونه دي چې د قبر پر عذاب دلالت کوي. الله جل جلاله فرمایي: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، یعنی چارپیر پر راوګرځېدی پر فرعون او پر آل د فرعون بد عذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني دغه آل د فرعون هر سهار او هر ماښام پر اور د دوزخ عرضیږي وروستل کیږي او په هغه ورځ چې قیامت قائم سي او په هغه ورځ چې قیامت قائم سي د الله جل جلاله له طرفه به وویل سي چې آل د فرعون هغه سخت عذاب ته داخل کړي.
نو دغه چې کفار د مخه تر قیامت سهار او ماښام پر اور ارزیږي یا اور ته وروستل کیږي، دا کله وي او چیرې وي؟ دا په قبر یا په عالم برزخ کې وي. همدارنګه د قرآن کریم د اشاراتو څخه یو بل ښکاره او واضحه اشاره چې د قبر و عذاب ته کیږي د الله جل جلاله هغه قول دی چې د سورة ابراهیم په 28 نمبر آیات کې فرمایي: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. یعنی هغه کسان چې ایمان راوړي دي الله جل جلاله یې د دنیا په ژوند کې او په آخرت کې پر ثابته او حق خبره ټینګوي او ظالمان شویوي. کله چې ملائکه د یو انسان سره په قبر کې سوال او جواب کوي، مؤمنان پر حق او ثابته خبره د الله جل جلاله له طرفه ثابت وي او الله جل جلاله ظالمان کافران په جواب ویلو کې وشویوي. معلومه او ښکاره خبره ځینې هېره کړي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري رحمه الله یې د برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي دغه آیات شریف د قبر د عذاب په باره کې نازل شوی دی. بیا هم په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم رحمه الله یې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي د مدینه منورې د یهودو د سپینسرانو ښځو څخه دوې سپینسرې ښځې زما کور ته راغلې او هغو وویل چې مړو ته د دوی په قبرو کې عذاب ورکول کیږي. ما دوی درواغجنې وبللې او دا مې نسوه خوښه چې دغه د دوی خبره ومنم. خو هغه ښځې ولاړې او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم کور ته راغلی. نو ما ورته وویل یا رسول الله د مدینې د یهودو د سپینسرانو څخه دوې سپینسرې راغلې وې او ویل چې د قبرو اوسېدونکو ته د دوی په قبرو کې عذاب ورکول کیږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل رښتیا یې ویل، هو مړو ته داسې عذاب ورکول کیږي چې دغه د دوی عذاب حیوانات اوري. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې پس د دغې ورځې څخه بیا ما هیڅکله رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه دی لیدلی چې لمونځ دې کوي او د قبر له عذابه دې پناه ونه غواړي. د قبر او برزخ په عذاب کې د مړو څخه د چغارو او بغارو آوازونه او نارې پورته کیږي او دغه آوازونه بې له انسانانو او پیرانانو نور ټول ژوندي مخلوقات اوري او دغه بیان به په راتلونکو احادیثو کې په تفصیل سره ذکر شي چې دغه ته واضحه او ښکاره اشاره کوي چې بې له انسانانو او پیرانانو نور ټول ژوندي مخلوقات دغه د مړو د دردو او زحمتو غږونه یا چغارې او بغارې اوري. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي، اسماء رضی الله تعالی عنها د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور وایي رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خطبه ویلو د پاره ولاړ شو. د قبر هغه فتنه ذکر کړل چې انسان پکې امتحانیږي. کله چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د قبر حالات بیان کړل، خلک یې د قبر له عذابه وبېرول. په خلقو کې ژوند او غوغا جوړ شو. د خلقو څخه د بیرې په سبب په لوړ آواز پورته کېدی او دغه د خلقو آوازونه دومره لوړ شوه چې زما او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خبرو په منځ کې پرده شوه. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په نورو پاتې خبرو نسوم پوه چې څه یې وویل. نو مې د هغه سړي څخه چې ماته نږدې و پوښتنه وکړه چې الله دې برکت درکړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه آخري خبره څه وویل؟ هغه سړي وویل رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ما ته وحی نازل شوی چې تاسو په قبرو کې امتحانېږئ، داسې امتحان چې د دجال امتحان ته بنږدې یا به د هغه په مثل سره وي. د ویل شوي حدیث شریف څخه دا معلومه شوه چې د قبر د عذابو بیانول او د هغو عذابو څخه د دې دپاره د خلقو بیرول چې خلق په خپل ژوند کې احتیاط وکړي او د قبر ژوند ته تیاری او آمادګي ونیسي سنت کار دی.
ځکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه کار کړی دی چې د قبر عذابونه خلقو ته بیان کړل. بل دا هم معلومه سوه چې په قبرو کې داسې فتنه او امتحان شته لکه د دجال فتنه او امتحان. نو هغه څوک چې د دجال فتنه ونه ویني هغه ته د قبر فتنه پیښیږي. امام مسلم د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې پر خپل غاتره سپور د بني نجار په یو کښت یا باغچه کې تیرېدی او موږ هم ورسره وو چې یو غاتره وغورځېدل، زموږ په اصطلاح غاتره وتورېدل. نږدې و چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم لاندې وغورځوي چې ومو کتل هلته شپږ یا پنځه یا څلور قبرونه وو. پخواني قبرونه وښه نه معلومېدل چې څلور پنځه که شپږ قبرونه دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل څوک د دغو قبرو خلق پیژني؟ یو نفر وویل زه یې پیژنم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل دغه خلق کله مړه سوي دي؟ سړي وویل دا د شرک په وخت کې یا هغه وخت چې مشرکان وو مړه سوي دي. رسول الله څرنګه چې فتات پای ته ورسېدل زموږ د بحث پاته حسابه پر راتلونکې درېیمه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.